السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د برق د تخنیک د انټروی د 15 مهمو سوالونو او جوابونو پر رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د مهمو سوالونو او جوابونو ته. سوال نمبر 1، واټ از کرنٹ؟ کرنٹ څه ته ویل کیږي؟ انسر جواب، فلو اف الکترون فار یونټ ټایم، یعنی څو یونټه الکترونونه په څومره ټیم کې بهیدلی دي، مصرف شوي دي. سوال نمبر 2، واټ از د یونټ اف پاور؟ د یونټ پاور څه دی؟ د یونټ پاور د واټ سره مساوي کیږي. سوال نمبر 3، AC to DC conversion is called؟ جواب، د ریکټیفیکیشن یعنی ریکټیفایر په واسطه باندې AC کرنٹ DC کرنٹ ته بدلی. سوال نمبر 4، DC to AC is converted by؟ DC AC ته د څه په واسطه باندې بدلیږي؟ جواب، د انورټر په واسطه باندې. سوال نمبر 5، واټ از موټر؟ موټر څه ته ویل کیږي؟ جواب، ا ډیوایس دیٹ کنورټ الکتریکل انرژي انټو میکانیکل انرژي. موټر یو داسې برېښنايي آله ده چې برېښنايي انرژي په میکانیکل انرژي باندې بدلوي. سوال نمبر 6، واټ از جنریټر؟ جنراتور څه ته ویل کیږي؟ جواب، جنریټور از ا ډیوایس دیٹ کنورټ میکانیکل انرژي انټو الکتریکل انرژي. جنراتور یو برېښنايي آله ده چې میکانیکل انرژي په برېښنايي انرژي بدلوي. سوال نمبر 7، واټ از د فل فارم اف VFD؟ د VFD فل فارم څه ته ویل کیږي؟ جواب، د VFD فل فارم د ویریبل فریکوئنسي ډرایو. سوال نمبر 8، واټ از د فل فارم اف FLC؟ جواب، پروګرامبل لوجیک کنټرولر. سوال نمبر 9، واټ از ټرانسفارمر؟ جواب، it is a electrical static device that use step up or step down voltage. We can see that transformer is a device which transform power at constant frequency. یعنی ترانسفارمر هغه برېښنايي ساکن آله ده چې د ولټیج د لو کېدو او های کېدو لپاره نصب او کنیکشن کیږي. سوال نمبر 10، واټ از پاور فیکٹر؟ پاور فیکٹر څه ته ویل کیږي؟ انسر جواب، ریشو بټوین اکټیو پاور ټو د افرنٹ پاور. سوال نمبر 11، واټ از تم رول فار کرنٹ میجرمنٹ اف 3 فیز انډکشن موټر؟ یعنی د 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ په شارټ کټ طریقې سره څنګه معلومولی شو؟ جواب، کیلو واټ ملټیپلای ویت 1.8 مساوي کیږي د 3 فیز موټر د کرنٹ ریټینګ سره. سوال نمبر 12، واټ از میګنیټ کنډکټر؟ یعنی میګنیټ کنډکټر څه ته ویل کیږي؟ جواب، it is the device used to make or break electrical power used in automation. یعنی د برقی سامان آلات د اتومات سیستم لپاره نصب او کنیکشن کیږي. سوال نمبر 13، واټ از د یونټ اف الیکټریسيټي؟ یعنی د برېښنا یونټ څه ته ویل کیږي؟ جواب، کیلو واټ از د یونټ اف الیکټریسيټي، یعنی کیلو واټ د برېښنا یونټ ته ویل کیږي. سوال نمبر 14، واټ از د سٹار ډیلټا سرکټ؟ یعنی سٹار او ډیلټا سرکټ څه ته ویل کیږي؟ جواب، سٹارټینګ میتھډ اف انډکشن موټر، یعنی دا د انډکشن موټر د سٹارټېدو یو طریقه ده. سوال نمبر 15، واټ از اوملا؟ اوملا قانون څه ته ویل کیږي؟ جواب، د دې معنی ده کله چې ریزسټنس زیاتیږي نو ولټ او کرنٹ کمیږي، او کله چې ولټ او کرنٹ زیاتیږي نو د دې سره ریزسټنس کمیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.